تپوس کئی کل بیرز دا قیامت کل چی کری بیری شسترگے او تکتور شیس پوگ میں او جمکری شی نور سپوگ میں وائی با انسان پا دا غرض باندے چی کم زیدے دا تختے دلو اللہ بو فرمائی کلا اللہ وزر نشتہ دے بچ کے دل لا ملجا ولا مغیث. دوستانو گرانو عزت مندو اوریدونکو تاسو په مخ کې ما د الله تعالی د کتاب سو آیتونه او د الله د حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکہ تلاوت کو. اشراط اصل کے وہی دا قیامت نہ ہوتا. اشراط الساعہ یعنی دا قیامت دا نخونا مراد نسبتنا اگا وارد سیزونا مراد دی چی دا قیامت دا راتلونا با مخ کے سرگندی گی. یو نخا غریبانانو تبا اللہ رب العزت دمر مال و دولت ورکی فراوانی د دولت په پیدائشی چې هغه به دنګ آبادی شروع کی. دارنګه پاغا آبادو په تعمیراتو باندې به فخر کوي. جهل او نادانی به عام شي د الله د دین نه. دامیانو هغه خبره به نه منې وي نه نر سړی خپوي. هغه قرآن واضح کړی و ظاهرا من الحیات الدنیا. هغه که پوئیگی نو د دنیا پا عرص پوئیگی خوا. نو جهل او نادانی با عامشی د دین پا بارکے. زناکاری شراب خورگی با زیادت شی نارینه با کم شی زنانه با زیادت شی امانتونو کے با خیانت شروع شی لڑائے فتنے فسادون با عام شی. باقی اغا غٹ غٹ علامات دا قیامت اغلا جدا دی چونکہ والا علامات جاری دی دنیا کے نو چیوشے جاری نو خلق نہ محسوسی. لدے وڑو وڑو علامات مثال دا سے دے لکہ دائمی بیماری چی یو انسان دا یو بیمارے ہمیشہ دسی ناغے بیا محسوسی نا خلق وتوی ناجوڑے خواغے پخپل نہ محسوسی. لکہ زمانہ مرے وایو اکثر دا بیماری خو چونکہ دا ہمیشہ نو محسوسی ہے نا غ بیمار سرے. دا شان دا قیامت دا واڑا واڑا علامات او دا نخ جاری دی نو اکثر مخلوقات نہ محسوسی. او غٹ غٹ علامات دا قیامت اغا با ناصافہ رازی اچانک برازی. دجال با ام پیدا کی گی کتوائے بعض کتابونو کی لکلی چی دجال ایک افسانہ ہے اور پاگے اغا سے دلیل نہ دے ویلے وایا. اغا دا خیٹی شریفی او خبر ہوا تورے پسپین راخ کلے دے اور ترے تے اکے دے قلم راخ کلے دے او لکلی دی چی دجال ایک افسانہ ہے. افسانہ کسے تو ہوئی او حدیث کے مرازی ممات قد قامت علیہ القیامہ او دے بارے با انشاءاللہ کمال اللہ توفیق راک گن احادیث پا پیش کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چی بے شکا دا قیامت نخدا دی یو دا چی لمبا پور تکڑی شی حق پر سالمان با دا دنیا نلار شی یا بے سو قتل کی نلار بشی یا با پخفل مرد باندے لار شی یا با پیدا سے پابندے ہو لگی چاگا غفل بم بیا خبرے نشی کولے سوک بے نپری دیگا. قرآن فرمائے لیو
ननकुसुहा मिन अतराफिहा। मुफस्सिरीन माना गई ननकुसुहा मिन अतराफिहा ए बिमौतिल उलमाए वस्सुलहाए वशुहदाए। उलमाए हक बमड़कम, शहीदान बमड़कमा, औलियाए किराम बमड़कमा। ननकुसुहा मिन अतराफिहा या किल्लत दामाना चे उलमा कदर ब खत्म शी, उलमा ब कम शी, इलम ब कम शी। नु समाना द उलमा कदर बसी खत्म बशी। यो इलाके न रातलम नु दे दरे ना खवा लग यो मलक साहब रागे यो उजरवा नु द मासपखिन द मांझ टेम नु खलक बागे तो वर्तने दनु دا غاجی صاحب دا قاعده و چې داسې یو سړی به ولیده نو مانځنه به په لاس وروستو کېښوی مولوي صاحب یو پیالې چې به ما سره څکې ما چې څنګه په هزار پښتو کو حاجي صاحب زما پرې ولي لاس کېښوی مولانا صاحب نه ها ای ما سره به یو پیالې چې څکې مې بلکل دننه لاړو کېناستو یو زلمی لګیاو په موټر باندې کپړه والا صفایي کولا میں جی صاحب ہاں میں ماشاء اللہ اجرتم ډیر مزیدار را خلقم ډیر راضی مانزلا میں دا گاڑی کی صفاکی دا دے سدے ادامی جی نوکر دے میں دل صورت تنخواہ ورکے پیدا تو کو مخکې 2,500 روپے وا او سے سچیڑ میر کرے دنو خرچ خوراک مولا ورکوم 3,000 روپے ولا ورکوم میں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمیں خاندل میں دے مولانا صاحب دستا ورکے وی وقت چې میں ډیرو تنخواہ ولا ورکے وی یرا مخکې خو میں 1,000 ورکولې اوس ولا 1,500 ورکوم بیا یو سړی هغه جارو واله په اجره کې میں دله سو تنخواہ ورکے دله 2,000 میں تماشا خو جوړه شو میں اجي صاحب ہاں میں د علم دا قدر لکه چې پتا ډیر دی وی څنګه میں موٹر چې دل سپاکی غلا 3,000 او اجرت چې دل سپاکی نه غلا 1,500 دا 2,000 او چې تاسو د سینې نه او د زړونو نه د شرک د کفر او د بدعات او د رسم او رواج جالي جارو کوي نه غلا 1,500 دا ته کتر کتوی مولانا صاحب میں وجا خبر ما ته اوسه پوری چانه وکړي میں به یریده زه کو یریګم نستانه وای بجی میں نے یہ بات نوٹ کر لی ما ته دا میں نوٹ کړلا انشاءاللہ اندل چې تر ازي بیان عمل به پیشي وي نه تا مولانا صاحب تنغله کونته خو کیوي میں کدا جی صاحب رښتینی نو ستاراتلون کی ماهانه تنخواه ما زیات کړه وی تا څنګه زیات کړه میں کو شرط بدائی کدا جی صاحب رښتینی وی تفصیل نہ کہجی میں زمانہ گاڑی دی زما تلوار میں السلام علیکم مقصد تارے نبی علیہ السلام فرمائے لیو ان من اشراط الساعت ان يرفع العلم دنخو دا قیامت نا یو نخبدائی چو دا علماء قدر بدیر کم شیم بلکہ یو ساتھ پس بتاسو وہ رہے دا بدماشانو بخلق قدر و احترام کئی دا ٹوپک مارو بخلق قدر و احترام کئی نبی علیہ السلام فرمائی دا علماء قدر بختم شی جہل بزیاد شی ہر طرف تا بنا دانو جاہلانی اگرچہ دا علم دعوی بکئی او حقیقت بعد علم پلار باندے بالکل نیتلے دا علم نبا عاری کم تچ علم ہوئی زنان با عامشی وجب دائی چی خلقو با غیرت شرم و حیا پا خلقو کی ختم شی شراب سکل با عام شی دا شراب سکلو سربا پا ملک فسادونا عام شی ناری نبا کم شی زنان با دیر شی دا خضو پا زیادت سربا عالم کے تفکرات پریشانے
غم او فکر به دومره زیات شي چې د برداشت نه به خبره بالکل بهر شي. دومره به زیاتې شي دا ښځې چې د یو سړي په پالنه کې به 50 زنانې. خو ګوره د دې دا مقصد نه دی چې د یو سړي به 50 ښځې ګورې. نه 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 نه، ځکه امت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د 4 ښځو نه سوا اجازت نشته په یو نکاح کې ژوندی ساتل. مقصد دا دی زنانه به ډېرې شیانې بشي. مطلب دا چې د یو سړي په پالنه کې به 50 زنانې، نو یو سړی به د 50 زنانو د هغه په سر باندې به د 50 زنانو غم پروتي. پدې کې به میندې، پدې کې به خویندې، پدې کې به تروریانې، پدې کې به ماسیګانې، پدې کې به لوڼې، دا ټول پکې داخل دي. بل حدیث کې راځي وعن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی چې د قیامت دراتلو نه وړاندې به دروغجن ډېر پیدا شي، نو لہذا ځان بچ کړه. دوستانو د دروغجنو نه یا په مراد هغه خلک دي چې د ځان نه په دین کې خبرې کوي. او پدے باندھ زما مستقل کیسٹ شتے جھوٹ بولنے سے پرہیز. ادی کو لار سنم یقی خو پدے باندھ مستقل کیسٹ شتے. دوستانو د دروغ جنو نا یا خو مراد هغه خلق دی چې د ځان نه په دین کې خبرې کوي، یا مراد د دین هغه خلق دی چې په دروغ د نبوت دعوی کوي، یاد دینا مراد دی مبتدعین. ذکر نبی علیہ السلام فرمائلو کل مبتدع تزدری بشریعت الغرائی. کتابونم لکلی دی ہر مبتدع پا شریعت کے دروغ را دن گئی، دروغ را دن گئی. تاسو باوری دلی وی دا بیدت آسان رہے، حالانکہ یو کتاب کی دا نشتا چې دا کوم بدعات په ملک مروج دي دیته د حسنه ویلی شي. باقی هغه نعمت او بدعت هغه هغه وګړه خبره ده، هغه باندې وایته ان شاء الله نه پوهیږي. وایا کل مبتدع تزدری بشریعت الغراء. ہر مبتدع په شریعت کې دروغ را دن کوي. دروغ دای کنه چې خپل کړي په بل ورته دي. لگا غبل شپا آتے رابطہ کے پا ملک آباد مردان کے ما دا خبر اوکڑا ہیل اسقاط پخپل گئی او وروی تفی پا ایوب علیہ السلام ویدہ ایوب علیہ السلام کرے وا، او وروی تفی پا یوسف علیہ السلام ویدہ آگا کرے وا. لڑن تپل دیتا ہوئی دیتا تپل والا ہوئی کله وی آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر په وسیله باندې د الله نه سوال کړو. وی حدیث کې نه دی راغلی، الکه کوم دی حدیث؟ وی حدیث کې دی لولاک لما خلقت الافلاک. پیغمبره کچره ما ته نه پیدا کړې دا افلاک او دا عالم به مې نو پیدا کړې. پدې حدیث کې چاوي چې دا فحذروه د صحابي خپل قول دی، که خپلم چې نو موږ له منل پکار دي. ځکه علیکم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدین. ذکر فرمایلو اینا ان بین یدی الساعة کذابین فحذروهما. دروغجن به ډېر پیدا شي، نو ځان ته نه ساته، ځان ته نه بچ کې.
دا وجه ده مونږ ورته ویلي وو وایو بیا به مو وایو چې بایي دا خو حدیث نه دی سړیا کله وی ولې عبدالرحمن بابا چې ویلي وو که صورت د محمد نه پیدا کړي به خدای نه و دا دنیا واغه خو عبدالرحمن ویلی دی مونږ ته داسې وښایه چې رحمان ذات ویلی الله ویلی چرته قرآن کې رسول الله چرته ویلی حدیث کې او دا حدیث نه دی زما مهربان اکه څه کتابونو کې راغلی نو بشر دې تیروتې وایي که نه دا څه خبره ده بني آدمان تیروځي نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر منځو جمع وکړه 2 رکعات باندې سلام وګرځاو صحابه غلی ناشتي یو صحابي بہادر غونته وخت نه تاسو کو یا رسول الله ها پیدا مز 2 رکعات چې تاسو خطا شوه تیر وته نبی علیہ السلام ودینا نه خو مز 2 رکعات شوه د نه تیر وته ما ذوالیدین باندې مشهور هغه صحابي الله دې رضا شي هغه ته نه جی تاسو تیر وتی نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې لکه څنګه تاسو بندگان یې دغه ته زوم بشر ما او کله چې تیروزه منو مال فتح راکوي نو ټیک ټک چالي کړي په کتابونو کې چې حدیث کې راځي لولا کلمہ خلقت الافلاک وای دا حدیث نه ده هغه تیروته دی وای مار کو د قیامت وړې نه هغه شروع دي ښا حدیث کے راضی وان ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متى الساعة ابو ہریرہ وی اور صحابہ کرام سلسلہ کے لگیاو خبریں کولے ناسا پیو باندے چراغے فقال متى الساعة نبی علیہ السلام توی قیامت بکل رازی اللہ دا اللہ حبیب ورطوی اذا زویعت الامانتو فانتظر الساعة وی کلچ زمان مہربان پامانتنو کے خیانت شروع شینو دا قیامت انتظار کوا فرمائی اذا ضیعت الامانتو فانتظر الساعة کلچ امانتنا ضائع کے دل شروع شین دا قیامت انتظار کوا قال کیف اذاتها اغا سڑے و توی باندے چی یا رسول اللہ امانت و سنگ ضائع شی سنگ بختم شی نبی علیہ السلام ورطو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعة کلچ حکومت و سلطنت نا اهل توسپار لشینو دغا وقت قیامت انتظار کوا لکدا نن سبا ممکن ایری گونه لکدا نن سبا نا اهل تارس سپار لشینی تا دا سے خلق لب انشاءاللہ ضرور نور کو کر دل نہ دینا اہلوں کو گرچہ مثل حور ہو چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو نہ اہل لبذر نور کو انشاءاللہ زخے واللہ کو ورکمو نہ خلق پل بند بستے نو دل نہ دینا اہلوں کو گرچہ مثل حور ہو چاہیے دل اس کو دینا جس کو دل منظور ہو ذکر زمون درست دے زمون دردار چې په دې ټول عالم کې د الله کتاب او د دې قانون جاری شي نو چې دا چاته منظور نه دی موږ هغه نظر نه ورکو نو خبره خلاصه ده کنه ذکر قران کریم زړه دی کنه هغه ته دا زړه نه دی نو سورته یاسین خو یقینا زړه دی نو قران کریم اوره مال کو نبی علیہ السلام فرمایل دا قیامت نہ خبر آئی چې امانتونو کې خیانت شروع شي دوستانو امانتونه ډېر قسم دي د دین اسلام احکام ذمہواره دام ګره سره امانت ته
دا امانت ته قرآن ویلیو انا عرضنا الامانتا آئے کی تفصیل ذکر ہو دا امن امانت نہ مراد خلق و حقوقم دی داغی امانتونم دی ملا صاحب سر دا خلق و حق لکنا چه حق بتے نہ پٹئی حق مسئلہ و دا عوامنا نہ پٹئی آمنگا دا سوجونا آغا پٹی کرلے کا پلانے چل کی گئے اور ڈنگرے چل کی گئے دا سے چل بوشی آبید دینم کی گی وائنو مسئلہ سے لپٹے آغا کم چلو نا چکی گیا با بید دینم کی گی نوایا نبی علیہ السلام دا جواب مقصد داو چه دا قیامت وقت اللہ نا علاوہ ایچا تا پتا نشتا البتا قبل الوقوع یعنی مخی دا واقع کے دلو دا قیامتنا سا اشراتی سا نخدی یو دا خدادا چی امانتونا بختم شیم او خاص کر زنانه چی دی کنا کتابونو لکلی دی ما سره یو کتاب دی عورت نامه نومه دی هغه لکلی دی چې د زنانو جبه هغه توره ده چې دی باندې زنګ نه ښه د زنانو جبه هغه توره ده چې په دې زنګ نه راځي ولې خاون غریب به وي خو دا ملګری ده د کټ ښځې وی یو خبره ته کوم خو ګرې امانت نه نه تو بابا وی سار وقتی وکا خیر اطلاع دکان تا نہیں رسیدلی جس تاقا خبر با ما گاونڈے تا سکڑی رسولی دا سڑی دیا نبی علیہ السلام ہم فرمائلو دک دے دا قیامت نخام سب امانت خبر ورتاو کہ خزیتا آگے بستانا مکہ مکہ رسولی فاغم سر چل کئی ویا گاونڈے وی ہاں خوری با ما ڈیرک رانے د خاون خبره سو پردو خزو ته نتی خو ته په ما ډیره ګرانه نو بیګاره ته خاون دا خبره کړې ده خو پتا دې امانتي چې تی چاته ونه کې ناغه وای څه شي ته بلاره دیوال نه کوزه شوی نه چې ما به گاونډه ته ویلی کا نبی علیہ السلام هم فرمایلو اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه کله چې امانتونو کې خیانت شروع شي نو بس دغه قیامت ته انتظار کوام الله الله یو نه خدای دا کور مشر بسو کی قران پاک نه تپوسو کا یو امانت دار لکه د کور مشر دې نو د سره د کور کشران دا یو امانت ته کلکم راعن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ دا کشرانو تربیت بکے حدیث کے راضی چے دا وہ کالو چنو منظورتو خیام او چے دا لسو کالو چنو پا مانزن نکولو باندے ریمانڈ ورکا ویر ڈبو استاجی نو میں ہاں جی وی زمان دا دے وڑو کی شپد میاشتے ہو چے دا لخمون نور دی نو میں اولی تا چاچائے سو سیو تا خیا کور کنا یوازی ملا تے کاغذ دا دان غریب غالا چی وسر پا موبیل لو بکین مزوتا شروع کا کنا تنگالا تری شروع کری موبیل باندے وسر لو بکین تنگا چنگری جوڑ کری نو دا دغی پا وتا دا مز خیا کنا نبی علیہ السلام فرمائلو کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته مشر بعد کور کشران پا کنٹرول کے ساتھے پل کشر تبعد سلام کلام طریقہ خیر پل کشر تبا کور تد داخلے دو او دبا ہر وطلو طریقہ خیر دارنگی جینا کہہ دی آگی دا میراث نما محروم کوئے داغی تربیت بکے کلچ بالغی شیوات بکے او اگر کور کی دے معذور جینا کہی داغا معذور جینا کور اشتام چے سو قبلی اغام ورکا نن کے چاہتا دا خیر خواہ پتاور وے چی بائی شکر باسا چی لور دے یاد نوسے سرا سرا دا معذور والی سوک نکاح کئی وعدہ کی ناغس ہوئی وی استاجی شرمنا سبالا بدا خلق ہوئی چی دا یو معذور نوسے وا دا لو ساتلی نشوا قرآن مجید کتاب و اغم فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ
اخذته العزت بالاسم کله چې د تویل شي د الله نه ويریږي نو اخذته العزت بالاسم ونسی دلرا کلک کی دلرا دا عزت دا بیزای عار بیزای ننگ دیتا بیزای ننگ ہوئی تھا ذکر قرآن کریم کے اللہ ویلیو وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ دی بوئی نکن زان نشم شرمولے گا خلق بوئی چی دلو ویستان نرتوب او دلتوب دا دے خلقو تا معلوم دے پٹتے ننزے کزگا والد سے تیو بہت ہو رہا سے میں تو ملمنو لڑوڑے نور کو میں پمکھم خجسو کراولی ہے یو مہربان دیر گرم ہو آگا پکی خلق انتدا خبر اوکرا وی سرد علم دلو گورا ملمانے بی ڈوڑے رو خط کرو میں دا زمان ملمانے چی دی تا زمان دلتوب نرتوب معلوم دے دی مانا دا غم پا ڈوڑے نخپکی لکه دی ما پیجنی چې دا نر دی که دلر ہے او زه دی پیجنم لکه دا نرتوب دلتوب ته د غم د مړي په ډوډۍ ښه دا به ته په مړي کې خلکو له ډوډۍ ورکوې نو ته به نرې په آرام کښېنه سړیه نو بعض خلک قرآن وی اخذته العزت بالاسم کلک کی دلرا ذکر تبو تو ہے دا اللہ نو یرے گا دا اللہ حکم دا دے دا قیامت نو یرے گا نو سچلی شی اخذته العزت بالاسم کلک کی دلرا دا آر قرآن دے تو سنگا ننگ ویلے دے وی حمیت الجاہلیت دا دا جاہلانو ننگ دے ننگ کو قسم دے یو شرعی ننگ دے یو جاہلان ننگ دے بے ننگی عام شوی دا پارام چینے کنی کچاتا یو خلق انزل چاو کرل کنا سشے پریدم اینا دیمر گئے پریدم خوا او که دا دین بے قدری وشو کنا یار ایجاد مولیانو کادمون پا دے نپوئی گوخا پا دی دین بسوک ننگ کئی زما عزت مندو فتح حدیث کے دام ثابت شوا چی توحید سنت عالم سرا یو امانت تے خلق سرا امانت تے استاد جی سرا دا خلق دا پارے یو امانت تے دا توحید وطنا نپٹی سا حدیث کے مرادی دا منافق سری درے نخی دے آیت المنافق سلاسن یو نخدا دا ایزاو تمنا خانا کلاچ امانت ورکریشینو دے پکی خیانت کے او دے حدیث کے دا امانت تمام الخون مراد دی طرق اگر قولی خیانتی ہو کا اگر فعلی خیانتی ہو کا مالی خیانتی ہو کا بدنی کلاچ دا شروع شی نو دا بگر دا قیامت نخی حدیث کے وی نا اہل با مشران شی نا اہلو کے مگن اقسام دی دیر قسم ندے مثلا یو بادشاہ کے شرعی طور دا حکومت صلاحیت نشتا آغا حاکم جوڑے دلغواری یا سوک جوڑی یا سوک جوڑ کی او دا حکمرانے پا شرائط باندے مزین ندے نو کو بادشاہ وقت نو دانا اہل دے دا خد میں شرید پور چار دیوارے کے اللہ لنو منظورو دا حکومت دا بادشاہ دا پانا خود نا اہل دا زنانا اللہ فرمائے لو الرجال قوامون علی النساء ناری نباد کور سربراہانی ناری نباد کور مشرانی چکل دا مشورے خبر راغل دا نو دا سمن لکڑی اللہ وی وشاورهم مشورہ سرہو کا خاص کر چکل معشوم بچے د تین پری کیگی نا اللہ رب العزت وی دا مور اپلار دے دا بچی پا حالاتو نظر ثانیو کی پا مشورہ باندے کبیا د تین پری کئی نو خیر دیکھا خدا سے ہم ندر آگلے چی بس دا قرآن سنتا کا خبر پریدا او دا خز خبر آگا یو خز تا چاوے وی سڑی سر دے جن سنگ دے آو بالکل وی دیر خوشحالے وی منی بمینا ہمیشہ پہ رخپل سوے دا پاسا کوما سوے پی جن اقبل خبرہ مطلب دا کہ آگا خبر دا آگا خواہ ہم نی آگا پی سوزی ما خو زمان آگا خبر کی گیو دا آگا
نکی دیتا وی خپل سوی دا پاسا کول. اور قرآن فرمایلو الرجال قوامون علی النساء، ناری نبا حاکمانی مشری بکی پخزو، دارنگی دا علم پا جامع چه ککڑ ندے، دا قرآن سنت نا خبر ندے، دا قرآن و حدیث نا آگاہ ندے، ناغستنگستا خطیب دے، سنگستا مفتی سیب دے، اغسنگستا قاضی شو، ذکا مشرک و بیدتی و فاسق و فاجر، او خاص کر چی ٹی وی تا کم ملا ناستی دانا اہل دیگا پسی مزنے کی گی، کم ملا چی ٹی وی وی سی آر تا کینی تکی منظر پسی نکی گی، کتوائے ما ور پسی کو کے دو آستا ور پسی کے دو، ذکا الجنس مع الجنس یمینو، دا مفید الطالبین اگا مقودہ دا الجنس مع الجنس یمین. حاصل دا چه دا ملک او دا قوم باغ دور دا سے نا اہل و پلاس او پا اختیار کے براشی نو دا بگوری دا قیامت نخی. اللہ دے زمستاسو کامیابی دا دوارو جہان نصیب. یو بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے لے لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيد حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم. وفي رواية له قال تبلغ المساكن إهابا أو يهابا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائے دا قیامت با تر اغا وقت پورے نرازی ہے تر سوچ مال دولت خڈیر شوی نہیں دمر بمال دیر شی چی او سڑے با دا مال زکاة باسی لیکن اغا با داسی او سڑے انمومی چی دا دنا زکاة قبول کی خواہ یعنی مالداری با دمر دیر شی چی دا زکاة مستحق بپاتے نشی. فرمائی طرح با قیامت نرازی کہ دا عرب و سرزمین با باغ و بہار شی نہایت دولت من بشی فراوانی دا دولت با عرب و تورشی. فرمائی طرح با قیامت نرازی کہ آبادے با دمر ترقیو کی چھ احاب و یحاب علاقو پورے با ارس دا دا مدینی منورین گیر چاپیر دو علاقی دی گرے لیوی علاقی نام دا احاب اور دا دویل علاقی نام دا یحاب. دا حدیث یو مقصد دار ہے کہ مالداری بڑے رشی آبادے بڑی رشی بلدا چے سوک بد زکاة اغسطلو علا پاتے نشینو. یو مطلب دار ہے یو مطلب سدے غیر مستحقین بزکاة اغسطل کی جوڑ شی زکاة با پہ نکی گی حلی بے زکاة با پہ نکی گی ورکولے بشی. ہاں دا حدیث یو معنی دار ہے برے یو معنی دار ہے کہ خلق با دمر مالدار شی چی تب زکاة گردے سوک بے قبلینا نو دویم مقصد دار ہے چی زکاة با اغا خلق اخلی چی پاغی با زکاة نکی گی زکاة با اغا خلق لور کولی شی چی آغی با زکاة اغسطلو لائق نہیں. چورمین سے پی جنے ناظم سے وہی زکاة راغلے دے نو دا ناظم سے فخر کی سو پتا دیر نزدی ناغلے ورکی نو ما تیو سڑی استاجی لگا گزارا کوا میں خو ناظم سے بنی آدم دے زم بنی آدم منو سے چل لے ہوئے حق خبر خو بکو انشاءاللہ زو خو ناظم نا چہر چاہتا ہوا انزان تم ہوئے ما چستا پلاس کی او طاقت راغے مثلا تا تے او سڑی دے زکاة پیسے در کریں نو تب آغا غیر مستحق لنور گئے ادا خبر زان محتمم سے تم کو مجھے محتمم سے بو تالے او سڑے راغے زکاة در کے جدا طالبان لور کا نو لخیر سر دا جیت کے رضان لسنگا واجو لے تا پزان سنگا خرچ کرے دا خود طلباء حقو پکارو چتا آگی لور کرے تھا. مطلب دارے خلق بزکاة مستحق و غیر مستحق تنگورے آبادے بعامی شیو زیادے بشی
یو روایت کی دی چې دریای فرات نه با سر زر برآمد شي او هر سړی به ارمان کوي چې ارمان چې دا سر زر ما سره وکا سمانه ډیر مال دولت بډیر ما حاصل هر سړی به وي یره دا دولت چې ما سره څنګه بخوا یا پلان چې راغله دی باجی دا باجی د سره دا څنګه روپې دی خلاصيږي نه هغه ته سوې غم کوا لس کال می بار ملک تیر کړی دی زکه په ډوډۍ چې په خوما ور اخلاصيږي نه خو کو جمعاتي وي چې وظیفه راوړل نه کور نه پکې आवाज شي نه پاتې شي تا ته وایي چې په چا ډوډۍ په خوما دومره لوټونه دي هغه جمعاتي کوڅه کې وي وظیفه راوړل نه پاتې شي الله الله او غټ غټ تلی کلی بارنا هاذا من فضل ربي الله الله او داغه د حاصلولو لپاره جنگ بشوروش نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دنیا به دومره خوږشي دومره بډېر شي چې یو بل سره به داغه د حاصلولو لپاره جنگ شروع شي نو 99% بمړ شي او دا باقی به بیا وای که زه بچو مکه خیری را بزمای ګورا په مال دولت په 99% مړ شي نو پکار چې دا نور یې دلې چې زما بم د غالی نه دا نور به که خیری دی خو لرلو دا به زمونږه که خیری دا مال به زمونږه الله الله دا به د قیامت علامه یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء رواه مسلم ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کله کله تلاوت کی زراوی حذف کوما دا یو سړی نه وي چې د تراوی نه دی معلوم ترجمه کې بیا راوی ذکر کوما اختصار د وخت د وجه نه مونږ کو حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام فرمائے زما د قسمی پاغزات چې روح زما داغه په قبضه کې دنیا به ترغه ختم نشي تر دې چې داسې زمانہ براشي چې یو سړی به قبر په خوا کې ورتېږي بیا به واپس راشي او په قبر باندې به داسې رغړي رغړي وای به چې هاي هاي کاش زه د قبر والا په ځای باندې وي او دا به دې ګورې د دیندارۍ په وجه نه وي بلکې د مصیبت تیارې نه به داسې وایي ښه یا دا معنی چې دا به د عادت نه یا دا مطلب چې د غارمان به دا سړی په دې وجه کوي چې دته به چېرته دنیایي نقصان رسېدلی دا به د قیامت علامات یو روایت کې راځي اوله نښه به د قیامت دای نارون یو نښه به د قیامت دای چې نارون تحشر الناس من المشرق الى المغرب دا سے اور با پیدا شي دا سے اور با اللہ تعالی راولی دا سے اور با اللہ تعالی راولیگی چې خلق بعد مشرق نا مغرب طرف تراکاگی دا مشرق نا مغرب طرف تا نرپاتو قبل چه ورطوئی خواه یو بل روایت کے راضی چې قیامت نزدی شي نو اوقاتو کې ببرکت ختم شي څنګه به ختم شي فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتكون السنة كالشهر برکت بدمر ختم شي چې کال به خلقو ته یو میاش کاری دویم دا چې برکت به ختم شي والشهر كالجمعة میاش بعد هفته برابر شي برکت بدمر ختم شي دا به قیامت نه خیر وتكون الجمعة كاليوم یواب تباد یوی روز برابر شي برکت بدمر ختم شي چې ويكون اليوم كالساعة روز بعد یوی گھنٹے برابر شي او دمر برکت ختم شي چې وتكون الساعة كالزرمة بالنار دا گھنٹه و دا سے بے برکت شي لکه وخوت چې تلی وه کنا
او داسې یو پر ناری کی ښا واخم چې تاسو زولې دي کنه و چې واخو ته چې کلی و پر شي کنه دغه سبا د دې غنټې مثال به یو پر شي ښا کته ز پر نه پیژنم نو د سترګې رب خو پیژنې کنه انسان دا به تقریبا د ایمان مهدی د ښکارا کېدل وخت هغه زمانہ وي ښا الله دې زموږ تاسو حفاظت وکړي ګڼو روایتو کې راځي چې د قیامت نښې بیان ہے یو دا چې والامانتو مغنمن امانت به خلق خپل غنیمتو ګڼي امانت هر یو شي ته ویلي تا له 4 روپے درکړي چې دا والو پلان کې لورکا نو دې څه کوي ما اسکو نبی علیہ السلام فرمائے والامانتو مغنمن امانت با خلق مال غنیمت غنی دا ټیکه आवाज ما ته مپری دی کنه چې کرے ییر شي بر لو سپیکر سره بندوای کنه ولیم خامخا بدنامه ته جوړوای نبی علیہ السلام فرمائی والزکات مغرمن زکات ورکول با خلق ته تاوان ښکارې وتعلم لغیر الدین علم بعد دین علاوه قبل سے غرض باندې خلق کوي غرض ولکنه او به ما منا په سبابا ماستر شما د دنیا تو ماستر خو ورانه جوړ شي کنه ورته نه کنه اعظم حضرت شیخ مرحوم د دې سخت خلافو به مرګري معنا قران وینو ماستر سے تی جوړ شي نو د قران درس ته نه پاتې شي بیا د قران خدمت نه کی ما حقه ای په پکې ماسترانو کې الله والا خلک چې بیا د هغه باوجود ما خو بہرحال نبی علیہ السلام فرمایلو وتعلم لغیر الدین علم بعد دین علاوه په غرض خلق بل خدار چوات الرجل امراته سړي بعد خذو تابعدار شي الله وعق امه وادنا صديقه د مور پلار نا فرمانی وکي یا رشنا سره بپت پالی دو بیت چلر شي ناول ډاله چل رلی یا رشنا لا مور پلار حق خداو چړم باندې ډاله مور پلار لراله غلې الله الله وعق امه وادنا صديقه د مور پلار نافرمانی وکي او یا رشنا سره بپت پالی واقصابه پلار بد ځان نه لري کوي الله الله اکثر به ځامن یو بل ته پاس کوي نن ستا نمبر دی وای دو میاشتې ما و ساتنه دا دو میاشتې ته و ساته کنه پلار پلاری چاته تاسو کوئی بچی دی سودی الحمدلله دیار لستی نو یو پلار د دیار لسو بچو پالنه د خدای په امداد په یوازې کوي خدا دې یو پلار پالنه د دیار لس بچی بیا په نمبر کوي کنه کوي نو د دین وسیوا بل کوم به غیرتی ښا نبی علیہ السلام ذکر فرمایلو اقصا اباو پلار بعد ځان لری کوي یو بل تبه پاس کوي بل نه خدادا وظهرت الاصوات فی المساجد جمعتونو کې با شور شغب شروع شي علی بندے کے علی روانے کے علی منہدمے کے نپرید جمعتونا نپرید پلان کے وای تابم اللہ پرید دی وایا تو خو جمعتونا روان کے خستا نمبر دے ستا دروانے 2 نمبر دے انتظار کوا کتر رب روان نکڑے نو آغا با انشاءاللہ رب نی زب زمانت سرم کتاب رب روان نہیں خوا زکا چاچ دا اللہ دا دین دا شعائر و بیزتی کرے دا قرآن اگی من کریو لا تحلو شعائر اللہ دا اللہ دا دین دا نخو بیزتی بنکوائم نن زمان ملک سشورو شو اللہ اللہ مخی دے خدا خیر کی مخی بسے کی پرون میں مردان کے اور طالب سر خبر گولا میں بچے تا نوجوانے جذبات تے نوجوان دی مخ کے انتظار کا ودا وڑو کے غم دے لو سپیکر بن شو پلانے بن شو بستان کے بن شو میں مخ کے انتظار کا وے دسو میں استاب انتے طالب بخپل استاد تولاری و غیب ولا لالی و دے بس نشی کولے میں داو اخرار روان دے سریا ادین من خبر یو گورے دانا چی منگا ودیو دیل اور خبر یو منگتا منظور دا نسب وایو چی سالا لکرین زمان منظور دا نو
नबी अलैहि सलाम फरमाई वज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, जुमातुनो के बाद शोर शगफ शुरू शे, मवायब के कुरान मचलो एफएम बंद कर स्पीकर तरदी ची तुमरा ना तरसो तब बाग डोर रशे, जमुंग इम्तिहान बाला अखली नागी बाग जुमातुन अमरान वल शुरू के दा अल्लाह जमाउस्ता इम्तिहान अली जोरे गत सकेगा मुंगस कोलिश मां परुनम में यो दोस्ता माए कमुंगा पागतरे में मर्तबा के अल्लाह रावस्त नोम बखई लका नबी अलैहि सलाम फरमाए लो मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानी वइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मैं कह रहा अज़अफ़ुल ईमान के रालूम बखई का ब्या फरमाई वसादल कबीलता फासिकुहुम, द कौम शरीब फासिकान खलक के, वसादल कबीलत फासिकुहुम, मशरान बफासिकान फाजिरान बिदिना लो पर बदमाशांशी, औ वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, फ़कौम की जिसुमरा रज़िलीना गवा खलक ज़ाल मशर के तासो बावरी दिली कना वही दाद मर्ग जोबले मसला दा दारोगा दावी पा मुलियानो मकवाय तो मुलियानो दारोगा पैदा रही चर सब बदमाशान रावले पागी वाला रोगा वो कैसे लगा पैदारी वाली खाओरे ब्या फरमाई व उकरिम अर्रजुलु मखाफत शर्री, खलक बादे ओ सड़ी इज्जत पदे यर शुरू के चे मात स उनवे लका ड्राइवर चे द ट्रिपक स्पाई त सलाम कई माँ और ड्राइवर तय मैं दोस्त रे नु कंजले हो पसी शोरो का वेदा होता तो यार सलाम को मैं इधर चढ़ी जिया वेदा होता तो यार सलाम को मैं था माँ एक जता दोस्ताना रे होता रहा। नबी अलैहि सलाम हम वैले व उकरिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, खलक बादे ओ सड़ी इज्जत पदे यर बांधे कहे चे मात सो न वही जरता लका ड्राइवर के ट्रिपक स्पाई ते सलाम कहे कदा अल्लाह जरा ज्यादा पारे कोले नु मुला और सरा गाड़ी तो खींची नागत सलाम न चना न चना खो मालूमी की दा सलाम ददा अल्लाह जरा ज्यादा पारा नो और नबी अलैहि सलाम वेलू अफशुस सलाम दा तमाम जमा इज्जतमंद द क़यामत अलामत यौन खदादा व ज़हरतिल कैनात वल महाज़िफ, मलके बा संदरगाड़े डमाने द गानो बजानो साजो सामान बामशी, लकनल असर के टीवी उगोरा वीसीआर उगोरा सीडी उगोरा नूर गण आलाती असबाब दी द डंबाजे नबी अलैहि सलाम फरमाए लुदा बामशी बल नखा व शुरबतिल खमूर, द शराब उसकल बामशी वलान आखिर हादिहिल उम्मते अव्वलहा, शिकल रदी उम्मत रुस्तु खलक बरा पाशे व मखकनो द दिन प मशरानो बांधे बसोई लानतान कतवेदा चावीली दियाओ कना किताब की लिखलियो वही काना अबू हनीफा यतीमन फिल हदीस, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पादी सुदा से नाशना हो न पोए दो लका यतीम जे दफल प्लार नहीं खबर अस्तगफिरुल्लाह वायदा मुंग तमख के नबी अलैहि सलाम वेलू चे वला अना आखिर हादिहिल उम्मते अव्वलहा, कुरान फरमायो फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात, नाकार खलक बपैदाशी और दिन बर्बाद के नुकले फरमालियो फर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मसहन व क़ज़फन, इंतजार कवाए पतग वक्त तूफानी सिले बराशी, इंतजार कवाए जलजले बराशी, इंतजार कवाए पज़म का बखलक उमंडी, इंतजार कवाए शक्ल न बदलशी। अता सो कतली नरी पदे तरफ
حجامتونه په دې طرف شروع کړی دي ښا خپکیږه ما لکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځړ باندې یو سړی چاړه راکایي ښا دومره لوی غټ جرم دی ښا دا وجدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسحا وقذفا طوفانی سیلے براشی زلزلے براشی پزمک و خلق منڈی خلق لرا شکلنا ببدل شی دکانو باران بوشی دکانو نکل فرمائی و آیات تتابعو کنظامن قطع سلکو فتتابعا فرمائی دا تمام نشانات با دا سے پرل پسی یو بل پسی را شروع شی لکه د موتیانو یو عمل چې وشلیږي او دا غیر عمل غلره دانی را سي لکه د شګي یو بل پسی خوېږي دغه څه د علامات یو بل پسی متصل را رواني دا بکلی نو ابو قتاده رضی الله عنه وای نبی علیہ السلام فرمایل بعد المئتين 200 کال بعد وظاهریږي نو ظاهر دي کنه دي شروع دي کنه حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یوان خدام شروع بیان کرے وا وی الدجال اعور العین اليسرى جفال الشعر معه جنته وناره فناره جنتنا وجنته نار فرمائی دجال با گسسترگ بٹھئی دجال با یو استرگ بٹھئی عربی کی وت واحد العین وی او اختبه په بدن باندې ډیر زیاتې دب جنتی او دوزخی لیکن داغه اور با حقیقت کې جنتی داغه جنت په حقیقت کې صحیح اور وي ام شریک رضی اللہ عنہا فرمائے دا بدا سے حالی چې خلق بعد دجال د فتنه او د یره د فساد نه غرونو تا پنای والے ام شریک رضی اللہ عنہ ایما دا اللہ دا حبیب نے تپوسو کو فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيلٌ ویما نبی علیہ السلام تو وی دا عرب پدا سی وقت کی چتئی وی نبی علیہ السلام راتو فرمائل دا با دیر لگی خواہ دیر لگ بی خواہ نبی علیہ السلام راتو فرمائل عرب با دمر کمی چه دا دجال مقابل با نشی کولے لکنن سبا روس و امریکا خوالا و ملائک مقرر کی دجال دا مقابلے دا پارا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دجال ملاقات ما کر رہے ہیں جزیر عرب کے ابو ہریرہ وی نبی علیہ السلام فرمالی یخرج الدجال علی حمار اقمر ما بین وزنائے 70 باعا دا اللہ رسول فرمائی دجال بیو سپین خربانی سوری روزی با او دغه خر دوارو غوګونو مابین کې با دومره فاصله لکه دا دوار لاسونه چې یو ځای کې او بیا دا او یا زله وګد کې او قاره کې دا دومره غټ خر وي دوستانو دا هر څه د الله د حبيب په خپل مبارک رښتیا دي مونږ به منو کنه رښتیا دي ځکه اخیری خبره کوم الله دې زموږ تاسو د توحید ذکر د توحید عقیده نصیب کړي او مرد چه راغے نو قیامت راغے او نبی علیہ السلام صحابہ و تدا سکڑی وی انا والساعتو کہاتین زو قیامت گوری دغسی نزدیو نو نبی علیہ السلام پا جون کے داسی ویلو نو وسو دا نزدیو نا نزدیر قیامت خواہ حدیث کی راضی لا تقوم الساعت حتی لا يقال فی الارض اللہ اللہ وفي رواية لا تقوم الساعة ولا أحد يقول الله الله ترى بقيامت الله نراولي ترکمه چې د الله د توحید ناره او اوازونه شروعي الله دې خپل توحید له په هر علاقه او په هر ملک ود ورکی الله دې د شرک جرړې او بنیادونه ختم کړي الله دې موږ او تاسو کرم موحدین او متبع د الله د حبیب د سنت وګرځي